سلامونه او نیکی هیلې دوستانو، هیلهمند یم چې جوړ او روغ به یاست. نن ورځ غواړم چې تاسو ته پر یو مهمه موضوع باندې بحث وکوم چې دا موضوع له تاسو لپاره خورا مهمه ده. موضوع ده د نن ورځې د لوډ محاسبه یا په بل معنا باندې یا په بل اصطلاح باندې د خپل کور د برېښنا د مصرف برآورد ده. څنګه کولی شو د خپل کور د برېښنا برآورد یا مصرف محاسبه کړو. نو دغه خو ستونزه په سبا کې تاسو وینئ چې زیاتره خلک دا شکایت کوي چې ګواکې زموږ د برق بیل زیات راځي یا په دې په یوه میاشت کې کم وي، په بله میاشت کې زیات وي. نو له همدې وجې ما وغوښتل چې په دغې ویډیو کې تاسو ته دا در وښیم چې تاسو څنګه کولی شئ چې د خپل کور دفتر د برېښنا مصرف په یوه میاشت کې په یوه ورځ کې معلوم کړئ یا محاسبه کړئ، تر څو ستاسو او د برېښنا د ریاستونو ترمنځ دغه موضوع یا سوء تفاهم سي دا حل سي. راځم موضوع لکه څنګه چې تاسو په تصویر کې وینئ، دغه د محاسبې یا د لوډ د محاسبې یو جدول ده. تاسو مخکې له دې چې محاسبه وکړئ، تاسو دغسې یو جدول چې 6 کالمه لري، تاسو دا جدول کولی شئ په اکسل یا مایکروسافټ اکسل کې، همدارنګه تاسو په کومه کتابچه یا کاغذ باندې هم کولی شئ چې دا جدول مخکې له دې چې محاسبه شروع کړئ د خپل کور د برېښنا د مصرف، نو دغسې یو جدول جوړ کړئ چې په دې جدول کې لکه څنګه چې تاسو وینئ په لومړۍ دغه کې کالم کې تاسو باید د وسیلو برېښنایي وسیلو نومونه یا نوم سي هغه برېښنایي وسیلې چې تاسو یې په خپل کور کې استفاده کوئ لکه یخچال، پکه، دغسې نور هغه وسایل برېښنایي څراغونه چې دي د هغې نوم کولی شئ دلته ولیکئ. دوهم کې پاور یعنی د هغې اندازه په واټ سره چې کله هغه راځي هغه په یو اندازه لري د برېښنا چې پر هغوی باندې لیکلي وي. دوهم تعداد د دغه وسایلو چې تاسو یې غواړئ محاسبه کړئ په خپل کور کې د دې تعداد ولیکئ چې څومره تعداد برېښنایي وسایل تاسو په خپل کور کې استفاده کوئ چې دلته تعداد لیکل کېږي. دوهم جمله واټ ده چې په دې کې تاسو کولی شئ چې جمله واټ ولیکئ د دغه ټولو تعداد، مثلا 10 یا 20 ګروپه یا څراغونه په کور کې لرئ، د هغې جمله واټ څومره کېږي. همدارنګه هاور یا په وخت یا ساعت د څو ساعته دپاره دغه وسایل کاروئ چې هر یو خپل وخت لري، مثلا څراغونه 6 ساعته وي، هر څومره یعنې دغه هر وسایل خپل وخت لري، د کوم هر وسایل د څو ساعتو دپاره تاسو په خپل کور کې کاروئ. یعنې دوهم د جمله انرژي مصرف ته، یعنې د جمله هغه ستاسو مصرف په یوه ورځ کې چې مثلا 10 ګروپه څومره مصرف لري، 2 یخچالونه، یو یخچال څومره مصرف لري په ورځ کې، هغه جمله مصرف به دلته تاسو ته په لاس درکړي. نو راځم دغه ته جدول ته چې تاسو سره یې شریک کړم. یو جدول ترتیب کړی ده د 4 شیانو لپاره، فقط ستاسو لپاره د مثال په ډول باندې ورباندې کار کوم تر څو تاسو همچنان د خپل کور وسایل برېښنایي وسایل په دې شکل باندې جدول بندي کړئ او وروسته یې محاسبه کړئ او په دې شکل سره به تاسو دې نتیجې ته ورسېږئ چې څنګه کولی شئ چې تاسو دا معلومه کړئ چې تاسو د کور مصرف په یوه ورځ کې په یوه میاشت کې څومره کېږي، یا ته د یو کال لپاره یې هم کولی شئ چې معلومه کړئ. راځم جدول ته. په جدول کې لومړی لکه څنګه چې ما وویل د برېښنایي وسیلې نوم ما 4 وسایل لیکلي دي چې یو یې LED بلب یا LED څراغونه دي، او دوهم پکه ده یا پکه ده، څلورم دریم فریج یا یخچال ده، او څلورم کولر ده. اوس راځم دوهم ته چې دا کوم شیان چې ما لیست کړي دي د دې اندازې څو دي. د دې مثلا LED بلب تاسو به لیدلي وي چې 15 واټه راځي، 10 واټه راځي، مختلف اندازې لري. نو ما دلته 15 واټه لیکلي دي دغه LED بلب، او پکې چې په تقریبا په بازار کې په 80 واټه راځي، 80 واټه راځي، 100 واټه راځي، یعنې مختلفو اندازو باندې راځي، خو ما یې دلته چې زیاتره یې په 80 واټه راځي، ما یې دلته 80 واټه لیکلي دي. یخچالونه سي او تاسو کولی شئ چې پر هماغلته په خپل کور کې پکې چې استفاده کوئ د هغې پر شا باندې لیکلي وي او په اساني سره تاسو کولی شئ چې پیدا یې کړئ. دوهم یخچال زیاتره وخت په HP واحد باندې راځي. تاسو باید اول HP واټ یا کیلو واټ ته واړوئ، وروسته یې بیا محاسبې کړئ. نو دلته ما ډایرکټ یا مستقیما د یو یخچال چې 1000 واټه اندازه د برق لري ما لیکلی ده. دوهم کولر 200 واټه د برق مصرف لري ما لیکلی ده دلته. اوس یې تعداد ته راځم. موږ 10 دانې څراغونه لرو چې هر څراغ 15 واټه هغه لري. همدارنګه 2 پکې لرو، یو یخچال لرو په کور کې، او یو دانه شي لرو کولر لرو. اوس راځو د دغې هر یوه مجموعاً واټ څومره کېږي. اول یې مجموعاً واټ پیدا کوو. 15 په 10 کې ضربوو. کله چې په 10 کې ضرب کړل موږ ته چې شی راکړل 150 واټه، یعنې 10 برقي څراغونه لرو چې هر یو 15 واټه ده چې دا مجموعاً چې شي کېږي دا 10 څراغونه
150 واټه برق یا مجموعي واټ یې دومره کېږي. همدارنګه 2 پکې دي چې په 2 کې ضرب کې 160 واټه کېږي. همدارنګه یو یخچال خو هماغه 1000 واټه لیکو ځکه چې یو ده په یو کې چې ضرب کې هغه عدد ده. همدارنګه 200 واټه یو کولر ده چې یو تعداد یو ده نو یو 200 خپله لیکو. اوس راځو ساعت دلته تاسو وینئ ساعت دا هغه اندازه ده چې تاسو دغه څراغونه د برېښنا چې دي مثلا څو ساعته په خپل کور کې کاروئ. د مثال په ډول دلته ما 6 ساعته لیکلي دي یعنې ماښام چې کله برق راسي له 6 بجو څخه تر 12 بجو پورې دلته ما 6 ساعته لیکلي. همدارنګه ما د پکو دپاره ما 15 ساعته لیکلي دي. تاسو هم خپل د مصرف هغه ساعتونه یې ولیکئ چې څو ساعته تاسو کاروئ هر هغه برقي وسیله په کور کې. همدارنګه یخچال ما 10 ساعته لیکلی چې ځینې خلک یې 4 ساعته کاروي ځینې 15 ساعته کاروي ځینې بیخي نه کاروي. دا په تاسو پورې اړه لري. کولر چې 200 واټه کې دغه لري د برق اندازه لري موږ 8 ساعته کاروو. تاسو دا په تاسو په اړه لري چې تاسو یې څو ساعته کاروئ په ورځ کې. نو کله چې مو دغه ساعتونه ولیکل بیا دغه تعداد مجموعي تعداد واټ په همدغه ساعتو کې ضرب کړئ. اوس راځو 150 په 6 کې ضربوو په 6 ساعته کې دا 900 واټه څه شي سو زموږ تاسو برېښنایي څراغونه چې لاسې تعداد ده مجموعي واټ 150 ده او کله چې موږ په ورځ کې 6 ساعته وکاروو نو موږ څه کوو 900 واټه برېښنا مصرفوي. همدارنګه 160 واټه 2 پکې دي چې په 15 ساعته یې کاروو که چیرې داسې په دې دا 160 په 15 کې ضربوو 800 واټه چې کېږي د بکو مصرف راځي په یوه ورځ کې. همدارنګه 1000 په 10 ساعته کې ضربوو چې د 10 ساعته لپاره موږ یو یخچال چې 1000 واټه ده استفاده کوو دا په لاس کې ضربوو چې 1000 واټه په یوه ورځ کې موږ د یخچال د برېښنا مصرف راځي. همدارنګه 200 واټه کولر ده چې دا 8 ساعته لپاره موږ په ورځ کې استفاده کوو چې دا په 8 ساعته کې ضربوو 1400 واټه پر هاور یعنې دغه مصرف راځي. دا خو د هر یوه برېښنایي وسیلې چې موږ یې کاروو د هغې ځان ته د هغې مصرف موږ تاسو معلوم کړو چې په یوه ورځ کې دومره ده. اوس دغه ټول سره راجمع کوو چې زموږ د ټول د کور مصرف په یوه ورځ کې څومره ده. کله چې دا ټول سره راجمع کړو دا به څو سي 13300 واټه په یوه ورځ کې موږ تاسو د کور مصرف ته چې دغه 4 شیان موږ کاروو. اوس دا خو په واټ سره ښودل شوی ده څنګه چې د برق واحد چې ده د برېښنا د ریاستونو لخوا څخه چې ده یو یونټ یا د برق اندازه دوی په کیلو واټ سره تاسو ته در باندې خرڅوي. نو دا باید موږ اول کیلو واټ ته واړو. نو کله چې دا کیلو واټ ته اړو موږ باید دغه پر زر باندې تقسیم کړو چې دلته زه غواړم چې تاسو ته یې وښیم. کله چې دغه موږ دغه 14000 چې 14300 واټه چې موږ ستاسو د یوې ورځې مصرف ته د برېښنا دا غواړو چې اوس کیلو واټ ته یې واړو ځکه چې د برېښنا واحد د اندازه کولو واحد څه ده د برېښنا د ریاستونو کیلو واټ ده 300 14300 تقسیم پر زر باندې ځکه یو کیلو واټ مساوي کېږي 1000 واټ سره. کله چې د واټ کیلو واټ ته اړوي نو دغه واټ پر زر باندې تقسیمیږي چې دا مساوي کېږي له څو سره 14.3 کیلو واټه سره کیلو واټ پر هاور. زموږ تاسو د کور مصرف څو سو په یوه ورځ کې 14.3 کیلو واټه. اوس که غواړئ چې تاسو دا پیدا کړئ چې د یوې میاشتې دپاره د موږ د برق د برېښنا مصرف څومره کېږي نو تاسو دغه 14 څه کوئ 14.3 په څو کې ضربوئ په 10 کې چې د یوې میاشتې اخو میاشتې هم فرق لري ځینې 10 دي ځینې 28 دي د عیسوي کال میاشتې. کله چې دا په دې کې ضرب کړي موږ ته څه شي لاسته راکوي 399 کیلو واټه موږ د څه وکړو د یوه کال مصرف د یوه میاشتې مصرف وبخښئ د یوې میاشتې مصرف څه 399 کیلو واټه. اوس موږ دې ته راځو چې 1 کیلو واټ ستاسو په سیمه کې د برېښنا په 2 روپۍ د برېښنا ریاست پر تاسو باندې خرڅوي یا هغه د برېښنا کمپنۍ چې دا په مختلفو سیمو کې فرق لري. په مختلفو ولایتونو کې مختلفې منبع د برق موږ لرو. هغه برق چې د اوبو څخه جوړ شوی د هغه نسبت هغه برق ته چې هغه له ډیزلو څخه موږ جوړوو یا تولیدوو هغې ته ارزانه ده. نو په دې اساس باندې دغه د برق قیمتونه چې دي په ولایتونو کې توپیر لري. نو بیا تاسو د خپل ریاست څخه چې هغه درکړل شوی د 1 کیلو واټ اندازه په 2 روپۍ ده په 2 افغانۍ ده هغه معلومه کوي که دلته زه مثال مثلا 1 کیلو واټ په 10 افغانۍ ده. تاسو بیا څه شي کوئ دغه 399 چې ستاسو د یوې میاشتې مصرف ده په 10 افغانۍ کې ضربوئ. کله چې دا په 10 افغانۍ کې موږ ضرب کړو نو دا به څه شي 3900
نیوي افغانۍ موږ چې د یوې میاشتې مصرف سو کله چې موږ دغه څلور شیان استفاده کوو دا موږ تاسو د یوې میاشتې مصرف چې شو د برېښنا مصرف راوستئ نو دغه په لنډ ډول د برېښنا د براورد یا د کور د برېښنا د مصرف محاسبه چې دا تاسو ته په چش کې په درد خوري کله که تاسو لیدلي زیاتره خلک دا شکایت کوي چې زموږ بلونه زیات راځي یا مثلا ولا په دې کې غلا موجوده ده یا زموږ واټ اضافه کړی ده یا د موږ برق بل اضافه کړی ده نو کله په خپل کور کې کله تاسو ته بل رالی تاسو په دې شکل سره یو جدول جوړ کړئ محاسبه وکړئ د خپل کور ټول وسایل لیست کړئ بیا وروسته محاسبه کوي او بیا له بل سره مقایسه کوي چې واقعا هم تاسو سره ظلم سوی ده که یا دا خو چې شو په برېښنا یعنې د برېښنا په مصرف کې د دې استفاده بل هغه انجینران محصلین چې تازه فارغه سوي دي په برق انجینري څخه یا هغه تکنیشنان چې د برق په بخش کې کار کوي هغه هم کولی شي په دې شکل باندې د یو کور د برق مصرف یا براورد راوباسي چې دا براورد تاسو ته په شمسي تختو کې د برق د سیستم یا د ورینګ په ډیزاین کې خورا مفید او کارول کیږي نو دغه مفید یا مهم معلومات تاسو له خپلو ملګرو سره شریک کړئ تر څو دغه د ریاست د برېښنا د ریاست او خلکو ترمنځ دغه ستونزه هم یا دغه سوء تفاهم هم حل سي او تاسو له دغه مفیدو معلوماتو څخه چې ګټه واخلئ او په ورځني ژوند کې ورڅخه استفاده وکړئ چې دغه جدول تاسو کولی شئ پر یو کاغذ کتابچه او په اکسل کې یا په مایکروسافټ اکسل کې کولی شئ چې جوړې کړئ نو ډېره مننه دوستانو ښه وخت ولرئ او دا زموږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ تر څو په آینده کې زموږ نورې ویډیوګانې ترلاسه کړئ